سلامونه ملګرو، بیا هم ستړي مشئ. د لندن د انډرګراوند یا د ځمکلاندې سټیشنونو په لړۍ کې نن داسې ځای ته تاسو بیا چې ماریلیبون نومیږي او دا یو کلی و یو وخت کې، خو له دې نه یې دغسې ځای جوړ کړی دی. خو د دې ځای کمال دا دی چې نن اوورګراوند کې تاسو بیا یعنې د ځمکې په مخ باندې ځو، د ځمکې لاندې نه ځو، د ځمکې په مخ باندې ځو. او دا د لندن مرکزي برخه ده، W1 کې راځي یعنې ویسټ 1. نو راځئ راپسې شئ. دې خوا کې چې دی انډرګراوند دی، انډرګراوند مانا چې ځمکې لاندې اورګاډي ځي، او مخامخ چې ځو موږ هغه اوورګراوند دی. نو بس را سره ملګري شئ، راځئ درښیم به او یو نیم ځای کې به تشریح هم درکوم. نو حوصله را سره وکړئ او بس پرې ورځو. دا خلک ناست دي دلته، معمولا دوی د خپلو ټرینونو دپاره وینئ هلته مهالویش دی که نه، چې په څو بجو کوم ټرین راځي او کومې خواته ځي، بیا هر څوک همغه خپل ټرین پیدا کوي، تعقیبوي. زه لکه چې خبر یې ویمبلې منطقې ته ځم او د ویمبلې سټیډیوم په نوم باندې زما سټیشن دی، همغلته ورځم. د تل په څېر کار دلته ږدو، دا زما کار دی او دلته داسې ږدو او پرې ورځو، دروازه راته خلاصېږي. او دلته هم همدا د اوورګراوند یا د ځمکې په سر اورګاډی دی. نو نن به راځئ د ځمکې په سر یو چکر ووهو، د لندن د ماریلیبون د سیمې نه، یا چې د لندن مرکزي برخه ده، له هغه ځای نه ځو تر ویمبلې سټیډیم پورې. بله په زړه پورې کیسه دا ده چې دغه وینئ دا ټول بایسکلونه دي، او دغه بایسکلونه خلکو راوستي دي ځکه خلکو طبیعي دی چې له لرې ځایونه راځي، او د لرې ځایونه چې راغلل دلته بایسکل درهي، بیا بایسکل اخلي او دغلته په دغه ټرین کې له بایسکل سره سپریږي. کله چې خپل ځای ته ورسېد هلته خو طبعا بیا یوه څه اندازه لاره وي، او همغه لاره بیا بایسکل سپریږي او پرې ورځي. نو داسې معلومیږي چې زما ټرین نږدې دی او زما ټرین چې دی 18:19 باندې، یعنې 20 باندې زما ټرین دی. دا نه دی دا ټرین، دغه بل ټرین چې هلته ولاړ دی دغه زما ټرین دی، وینې. او خو زه په ویمبلې کې کوزېږم، بیا نور خلک ځي پسې همداسې تر ریډینګ پورې تر اکسفورډه پورې دغه ټرینونه درومي. البته د لندن لویدیځ خواته ځي. وینې دا زما ټرین چې دی ویسټ رایسلیپ دی. نو د ویسټ رایسلیپ ټرین کې زه کېنم، او دغه ویسټ رایسلیپ چې دی دا نوره ما خواته دی، خو زه ډېر زر ورنه کوزېږم ځکه زه دومره لرې نه یم. او دغه دی دا همغه ماریلیبون سټیشن و چې ما مخکې درته اشاره کړې وه. د ماریلیبون له سټیشن نه موږ راغلو دې خواته او ورځو ټرین ته. نو بیا هم لږ حوصله نور هم ورسره کوئ به یې ښه. نو لکه چې مخکې مې اشاره درته وکړله، د لندن ماریلیبون د سیمې نه راووتلو او دغه ټرین چې اوورګراوند دی، خو لا هم دلته ځینې ودانۍ دي. د دې ودانیو له څنګه چې تېرېدل مې غواړم چې په دې ټرین کې مې په آینده څرګند هم پیدا کړه. څرګند څه ایستلی ماشاءالله د خدای تعالی کارونه دي. ګوره څوک خبر چې زه چېرته او ته چېرته موږ سره ملګري شو که نه. موږ نن دواړه په کار کې وو، خدای موږ کارونه دومره ډېر مصروف دي چې یو له بل د حاله نه خبرېږو. خو دا نن د خدای کارونه یو ځای مو سره ولیده. ګوره زه غواړم چې دا زما مینهوالو ته د لندن د ځمکلاندې سیستم یو څه تشریح کړم. یو ډول پروګرام مې کړي دي. نن تصادف ما ورته زه د ځمکې په سر اورګاډی هم ور معرفي کوم. د ماریلیبون نه راغللو او اوس روان یو، زه خو په ویمبلې کې کوزېږم او ته نور هم مخکې ځې که نه. مخکې ځم، دا تر ټولو ډېر ارام که نه. تا ته کوم یو هغه ډېر خوند درکوي؟ ودرېږه زه به د مایک راوباسم دواړو ته چې ته هم لږ څه وغږېږې. ښه دغه تا ویل چې ښه دی له ټولو نه، د دې ښه والی څه شي کې دی؟ ښه والی دې کې ده چې نور د ځمکې لاندې یو خو شور یې غږ یې، بل د ځمکې لاندې هوا هم کله ډېره ګرمه لاندې اوړي کې ډېره مزه لګېږي. او د خپله د ټرین Mastercards are valid as far as West Ruislip. او داسې د ډېر
او دا اعلانونه یې ولې په ښځو باندې کړي دي ګوره اوس اعلان وکړه چې دغه ټرین چې دی تر ویسټ رایسلې پورې دی ولې سړي نشته دا خو سړی چلوي نو بیا د ښځې غږ لکه اکثره دا غږونه د ښځو دي د ښځو غږ کېدای شي ښه لګېږي که نه په ټوله ښه لګېږي که نه او دا اوس کوم ځای دی دا به وښیو که نه ملګرو ته دا فکر کلبورن دا لکه چې هو همداسې د کلبورن ونه پوهېږم دا د فینچلي روډ دغه سیمه به وي که نه خو موږ اوس روان چې یو د لندن لویدیځ خواته روان یو د لندن دا میکازي او دا لویدیځ خوا چې د آکسفورډ نه پورې اکثره په دغه ټرین کې چې غواړي آکسفورډ ته ولاړ شي او دا د لندن آکسفورډ ته چې ته ځې هلته خو ریډینګ دی آکسفورډ دی بیا پسې هاخوا ته مانچسټر او اخو ډېر لري هغه لرې دي هغه بیا په شمال کې راځي نو د لویدیځ خواته ریډینګ آکسفورډ او دغه نور هم ګوره په دې ځای کې خورا زیات هغه تېر شوي دي نه نور پټلۍ تېرې شوي دي دلته لکه چې رنګارنګ اورګاډي ځي نه فکر کوم ځینې ډېر تیز دي نه هو په دغه لیکه باندې انډرګراوند هم دي چې مکران دي نو د دې ته ځای جوړوي دغه لیکه ټوله ته جوړوي بیا نو دې اوورګراوند یا انډرګراوند او جالبه دا ده چې په ځینو وختو کې د پټلۍ نه اوړي بلې ته وراوړي نه دا خطرناک نه ده ډېر سرعت کې چې له دې نه واوري داسې واوري که نه دې ته ځینې وخت که پیښې شوي دي په دغسې وضعیتو کې پټلۍ سمه نه ده بدله شوې ده یا پکې ستونزه رامنځته شوې اوس دا انډرګراوند دا فرین دا د ځمکې لاندې ده خو دا راوتلی دی نو راوتلی خو وروسته بېرته د ځمکې لاندې کاوینې هلته کې لیکلي دي انډرګراوند مګر دا زموږ پکې ناست یو لږ لږ تونلونه دې نه تېرېږي مګر په مجموع کې د ځمکې په سر نو زه فکر کوم چې همدومره به بس او دغه ملګری چې دغه ګورې جومات هم دلته شته دا د افغانانو جومات دی فکر کوم د دولتزیو ما داسې اورېدلي وو چې دولتزي او پاکستانیان دوی په ګډه جوړ کړی دی زه کله چې جنازو ته ورځم دواړه ډلې پکې ګورم هم افغانان دي هم پاکستانیان دي خو دلته هم د افغانستان غوندې په یوه وخت په لقمان کې درې څلور جوماتونه خو اوس داسې شول چې راغلی به یوازې د عربو دغه جومات نه و د عربي سپار دغه جومات و د افغانانو جوماتونه بیخي نه بیا وروسته جوړ شو پاکستانیانو لرل عربانو لرل افغانانو اوس دغه دې په لندن کې څو جوماته لري نه مانسلو کې یو جومات دی د افغانانو په دې نیوزیلند کې دی په ختیځ لندن کې دی په جنوب کې دی ډېر نو ولې خو ټول یو د خدای تعالی کور دی بیا ولې بېلابېل دي خو لږ فرق کوي والا زه سیاسه خپله زه واک اخلم د نورو مسلمانانو قصابي چې افغان قصاب ته ورځم ورته وایم که دا ورانه لږ راته پرېږده یو وږی یې راکړه شوروا ته مې لږ اورمیک پکار ده دا هم خوند کوي زه دا په انګلیسي ویلی شم ستونزه نه ده د بل هېواد ته یې دا نه وي چې څوک راشي دا جومات هم جومات هم داسې جومات ته ځې که افغان ده که خلک راځي که غږېږي که واز کوي داسې ښیي که فاتحه ده دعا کوي تا ته د غمشریکۍ پیغام ده ژبه بل خوند خو چې ژبه دې زده نه وي مخکې موږ چې راغلي اوس موږ یو ملګری وو موږ د انګریزۍ کورسونه لوستل دی قصاب ته ورغلی وایي دغه راکړه بیا یې ورته دغه راکړه دا خو کار کوي د اشارې ژبه خو نړیواله ده یوه ټوکه مو په دې اخر کې وکړو که نه یو دوه افغانانو دا تللي وو سمندر غاړې ته او دا یو ملګری ډوب شوی دی په سمندر غاړه کې اوبو کې ډوب شوی دی نو دا بل انډیوال چې دی هغه خو په هغه نه پوهېږي په ژبه نو پولیس ته یې زنګ وهلی وایي څه خبره ده وایي دا اوبه دي که نه او دا زما ملګری دی اوبه شته او ملګری مې نه شته په ټوکو ټوکو کې موږ راورسېدو دغه وینې ویمبلي سټیډیم دی دا غوره ده نو دغه زما ملګری دا کمره کې ور مخکې کي دغه ګوره معلومېږي پاس Oystercard users are reminded هغه to سټیډیم دی چې یو لک نفره پکې په عین وخت کې ځایږي station. او وعده مې کړې ده چې دا زما مینهوالو ته به دا هم ورمعرفي کوم یوه ورځ منځ ته یې ورځمه نو ته ورځه له خیره د اوس لپاره دې په خدای سپارم دغه کمرمین به بله ورځ معرفي کړو چې دا چا چلوله اوس یې ما ته ویل چې ما مخکې بله ورځ کیدای شي وغواړي چې نوم یې واخلو نو ډېره مننه له کمرمین نه له تا نه او له زما له مینهوالو نه خو زه هم سلامونه وړاندې کوم ټولو ته وعلیکم سلام خو نوم نه ښیې که نه بل وخت بل وخت انشاءالله اوکې مننه ښه نو د
مارلیبون نه را روانو او راورسېدو د ویمبلې منطقې ته او دغه ځای چې دی چیرې چې زه کوز شوم دا د ویمبلې سټیډیوم په نوم یادېږي وینې هلته یې لیکلي دي زه به یې لږ رانږدې کړم درته او بله خوا کې وینې ویمبلې سټیډیوم او د دې لپاره چې نور هم صحیح وګورئ دغه هلته معلومیږي وینې دا د دې معنا دا ده چې د ویمبلې سټیډیوم ته ښه راغلاست ویلکم ټو ویمبلې سټیډیوم نو داسې ورځو او له دې ځای نه پاس ورخیږو دغه سټیډیوم 12-14 کاله مخکې جوړ شوی دی اوس یې درته ښیم کم یو او زه چې راغلی وم دلته دې ځای ته سټیډیوم نه و بیا یې وروسته دا نو هماغه تیز اورګاډي دي چې مخکې مې درته ویلي وو که نه دا بیا د برمنګم و مانچستر و د دغو ځایونو د آکسفورډ دغو ښارونو نه راځي او ډېر تیز روان وي ښه نو مخکې مې عرض درته وکړه چې دا د ویمبلې سټیډیوم دی ما مخکې درته لږ څه ښوولی هم له لرې نه خو اوس به یې له نږدې در وښیم او دا چې نږدې ورځم او تاسو ته له نږدې نه له کیدای شي دننه ورشم هغه بیا بلې ورځې ته پرېږدم ځکه اوس به تاسو حوصله نه لرېدم چې دا دومره اوږده ویډیو را سره وګورئ نن سبا د خلکو حوصلې کمې شوي دي ښه دغه سیمه چې د ویمبلې د سټیډیوم شاوخوا یې را چاپېره کړې ده په دې باندې وایي 7 بلیونه یا 7 میلیارده پاونډ لګېدلي دي ټولې ودانۍ شاملې دغه په خپله سټیډیوم او د سټیډیوم شاوخوا هلته اکثره د زده کوونکو کورونه دي یا په اصطلاح لیلي دي خو داسې لیلي دي چې په دې وطن کې خو دلته د پیسو غم ډېر دی له خلکو سره له حکومت سره دغه لیلې په زده کوونکو باندې په کرا البته په کرایې ورکوي نو هر زده کوونکی د میاشتې مثلا د یوې کوټې په سر 500-600 پاونډه ورکوي او د دې نه جوړېږي 80,000 افغانۍ جوړېږي نو په میاشت کې 80,000 افغانۍ کمې پیسې نه دي خپله خو زده کړه بیا له پیسو نه هم مهمه ده خلک یې ورکوي نو زما تر کوره پورې خو 10 دقیقې 15 دقیقې لاره ده د پښو خو زه مو په بس کې بیا یم چې دا د بس هغه هم در وښیم عین شی دی عین کیسه ده ورځې او دلته بیا نو Bus station. کېدای شي چې صحیح معلوم شي بیا به در وښیم نو زما کور ته دا بس هم ورغلی دی خو زه اکثره په پښو ځم ولې اوس دا د باران څاڅکي ګورئ باران شو او بل ما ویلې تاسو ته به لږ څه د بس سورلی هم درکړم سورلی خو د بس نشم درکولی پاسه درښیم یې که نه نو دا رقم کیسه ده ملګرو ځانګړنه ده یا ځانګړتیا د هغه ده چې دا کورونه که تاسو وګورئ ټول سره ورته دي وینئ دا کورونه د دې معنا دا ده چې یوازې د ښاروالۍ په اجازه تاسو کولی شئ چې حتی ډېر واړه بدلونونه په کور کې راولئ
او د هغه نه پرته تاسو اجازه نه لرئ که میلیونر هم وئ کور کې بدلون نشئ راوستی. یوازینی بدلون مطلب یې دا دی چې د دغه کور کې هر تاسو کولی شئ چې یوه نیمه کوټه جوړه کړئ، خو هغه هم باید جګوالی ډېر نه وي چې چا ته مزاحمت ونه کړي یا د بل چا کور ونه جوړوي یا د چا هماغه په اصطلاح محرمیت ته تاوان ونه رسوئ. دا د لندن د ځانګړتیاونه د کورونو وینې ټول یو رقم کورونه دي. بله کیسه چې د لندن درته کوم هغه دا ده چې دلته قانون له هر څه نه لوړ دی. هر څوک که د دې هېواد مشر دی، که کشر دی، که کارګر دی، که دهقان دی، که بزګر دی، که نجار دی، که ترکاڼ دی، که انجینر دی، که ډاکټر دی، که زده کوونکی دی او که ښوونکی، چې څوک عاقل او بالغ وي هغه باید د قانون نه سرغړونه ونه کړي او که ویې کړله اخطار دی، توصیه ده، جریمه ده، ناغه ده، بندي خانه ده. نو دغه ټول شیان پکې راځي د قانون د ماتونکي دپاره. نو قانون چې چیرې وي په هره ټولنه کې هلته نظم او ډسپلین وي. نو لکه چې ګورئ زه رانږدې شوی یم، فقط یوازې زه به د خپلې بچۍ هغه ښوونځی در وښیم چې بله ورځ مو سره ولیده. د ویمبلې لومړنی ښوونځی دا دی، او بیا به درنه کوشش